پښتونخوا پېښور سیمې سره مې تعلق دی. خیبر پښتونخوا لومړنۍ زنانه یم چې په سیند په کاڼو باندې آرټ کوم. زه آرټ طرف ته په دې وجې باندې راغلم چې څه وخت ما سره دا حادثه وشوه زما د زوی کیسه کې هغه ما وبایلو نو دا ډېر ما دپاره یو ټرامیټک څیز و. ما ډېر څیزونه ټرای کړل چې زه د خلکو سره کېنم باسم سوشلایزینګ د کوم. زه ما ولنټیر کار شروع کو. ما د ماشومانو سره په یتیم خانو کې به زه تلم. ما به ماشومانو سره وخت تېرولو خو هغې الټه ما له نور زیات دک راکولو. بیا زه مختلف ډاکټرانو له لاړم چې کیدای شي چې هغې ما ته څه داسې اکټیویټیز وښیي یا ما داسې څه دوایي راکړي چې زما د سچویشن لږ بهتر شي. زه ښه شم. زه د ژوند طرف ته واپس راشم. خو چې زه کله بیا سایکاټریسټ له لاړم نو هغوی ما ته دا خبره کوله چې ته به خپل ځان بیزي کړې په څه څیز کې. نو بیا ما په کاڼو باندې او په کینوس باندې او په دې د خاورو په دې لوښو باندې پینټ شروع کو. او دا هغه لحظه وه او هغه مومنټ چې کله ما ته د دې خبرې احساس وشو چې this is it. دا زما دپاره د ایگزټ ډور دی. دا ما دپاره یو داسې لار ده چې کوم ما د دې تکلیف نه او د پریشانۍ نه او د تیارې نه دا ما ته د رڼا لار ښیي او دا به ما روغتون طرف ته به مې بوځي. مخکې ما سټارټ د ګارډنینګ نه واغستو نو هغه به داسې یو ټایم رالو چې به ما په ګرمۍ ډېر زیات یخنۍ په وجه به ما نشو کولی. نو بیا ما اومکه ګلونه اومکه بوټي اومغه ښکلا د رنګونو هغه ما بیا په دې کاڼو باندې پینټ کول شروع کړو ځکه چې دا رنګ ما غوښتو. دا زما دننۍ خواهش و چې زه د رنګ ګورم. زه د ګلونه ګورم. زه د مرغیانې ګورم. نو بیا به دغه ټول ما احساسات په دې کاڼو باندې منتقل کړل. او د هغې سره سره نور هم داسې میډیم شته دی چې په هغې باندې زه خپل د آرټ کار کوم. هغې کې د خاورو لوښي هم شامل دي. په هغې کې د ماربل پلاکس هم شامل دي یا تاسو ورته د هغې بلاکس وایې. په هغې باندې کار کوم او په کینوس باندې هم کار کوم. زما د آرټ بنیادي تھیم چې کوم دی هغه زیات تر ګلونه یي. بیا زه مارغان مې ډېر خوښي مارغان جوړوم یا نیچرل سینز جوړوم چې هغې کې د شپې سین وي ورکې د سنسیټ یا داسې ستوري او سپوږمۍ شي. د هغې نه علاوه ورکې زموږ چاپېرچل کې چې کوم حالات کېږي په هغې باندې زه کوم لکه د پولیو باندې ما کړی دی یا په چایلډ میریجز باندې دغه شانتې زموږ د ټرانسجنډرز رایټس باندې هغې باندې کار کوم. زنانه چې په سړو باندې ډیپینډنټ دي پیسو دپاره دغه شانتې دا زموږ نوی کول چې څنګه په ډرګز باندې راوړېدلي او په وجه زموږ دومره نقصان کېږي نسلونو ته هغې باندې ما کار کړی دی. هر هغه کار چې تاسو له خوشحالي درکوي او تاسو پوهیږئ چې زه کوم وخت کې دا یو خپله هوبي یا مشغله کوم او دې وخت کې زما هغه غم غلطیږي نو خامخا هغه کول پکار دي ځکه چې صرف دوایي او صرف علاج مالجه او صرف ډاکټر ستاسو دغه نشي حل کولی دا مسله نشي حل کولی. موږ به په خپله څه ناسه سټپ اخلو. په خپله به څه ناسه په ژوند کې داسې اکټیویټي یا داسې سرګرمي پیدا کوو چې هغه د موږ بیزي ساتي او موږ د هغه وخت په وخت کوو چې زموږ د خپل د علاج ورسره کېږي. د دې ما بنیادي تعلیم نه دی حاصل کړی د آرټ او د دې پینټینګ د دې سیز. خو په ماشوموالي کې به ما خپل والد صاحب ته کته هغه هم یو آرټسټ نو په ذهن کې به مې هغه شیونه وو. زموږ په خواوشا کې داسې ډېرې زنانه شته دی چې هغوی څه ناسه حادثې نه تېرې دي یا څه داسې د پریشانیانو نه تېرې دي. هغوی دپاره زما پیغام دا دی چې هغوی د خپل ځان له داسې څه اکټیویټیز یا سرګرمیانې پیدا کړي چې هغې کې هغوی بیزې وي وخت ور باندې ښه تېرېږي. په هغې کې باغ باړې کېدی شي. په هغې کې مونږ د ماشومانو چې کوم جامې ګنډل شي دا یې سلایي کړایي دا کولی شي چې هغوی د ځان له څه ناسه داسې سرګرمي پیدا کړي. خاص کر ایکسپریشن هغه آرټ کېدی شي چې هغې کې د هغوی پروسیسنګ کېږي او د هغوی د چې کوم منفي خیالات دي چې هغه د مثبت